پرواز د قیامت یو هغه خلق دي چې به بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي، یو دغه او دویم هغه خلق دي چې بغیر د حسابه کتابه به جهنم ته ځي. دا خو دې لري وزن د اعمالو به د هغه خلقو کېږي چې د چا نیکی ومي او بدای ومي. نو یو هغه خلق شو چې به بغیر حسابه کتابه جهنم ته داخلېږي او دویم نمبر هغه خلق دي چې بغیر د حساب کتابه جنت ته داخلي. دا صحابي دي حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ یو ځل د صحابه باندې د تابعین باندې وفرمایل چې دا ادب نشته دی مګر د بد نظر لپاره او دغه رنګ چې ظاهري سیس سوچ شي. نو مقصد د دغه خبرې دا چې دم صرف د دې لپاره جایز دی. عربی ورته ترقیه وایي، عربی کو تسوی. نو د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ د خبرې مقصد دا چې دغه دم او درود دا صرف د بد نظر لپاره، نظر بد چوته ویل کیږي، د بد نظر لپاره جایز دی. او بل چې کله یو انسان ظاهري سیس پوچی شي نو بیا دغه دم درود دا جایز. ذکر دغه صحابي دی کون ته وګورئ د حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ هغه وی دم نه صحیح دم او درود نه صحیح مگر د بد نظر لپاره یا چې انسان ظاهري سیس انو دی بیا فرمایي چې ما دا خبره سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ ذکر نو هغه یو فرمایل چې عبد الله ابن عباس دا عمران ابن حسین رضی الله عنه بیما دا خبر چاته ذکر حضرت سعید ابن جبیر رضی الله نو وی هغه موږ ته حدیث بیان کړ چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی رسول الله فرمایي وګړه حدیث ته خدای خلاصه ذکر بعض خلک به بغیر حساب کتاب جنت ته داخليږي او سبا بغیر حساب کتاب جهنم ته داخلي. نو د آیات کې چې ذکر کیږي دا غني خو ما حدیث ذکر کو دا هغه خلق متعلق چې بغیر حساب کتاب جنت ته داخلي. نو دا سعید ابن جبیر سے تدین خبره ذکر کړه. نو سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ ته چې موږ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا حدیث بیان کړی دی چې نبی رسول الله والسلام چاو فرمایي نبی رسول الله والسلام فرمایي چې په ما باندې د امتونو پېښ کړي څومره امتونو دا پېښ کړي. نو پای کې دا و چې یو پیغمبر سره یا دوه امتیان دي یا درې امتیان دي، څه انبیاء کرام داسې دي چې هغوی سره یو امتي هم نشته، یو امتي هم نشته. او بیا په ما باندې پېښ کړی شو چې ما یوه لویه ډله ولیده. نبي علیه السلام فرمایي یوه لویه ډله مې ولیده. نو امام دا زما امت دی. نو جواب راکړی شو چې نه دا د موسی علیه السلام امت دی. راته جواب راکړی شو چې دا امت د موسی علیه السلام وی بیا ما ته چې نظر اوچت کا قتل مې د اسمان کنارې یو خوا بل خوا یو خوا وګوره بل خوا بس ټول طرفونه د انسانانو نه ډک وی ما ته وویل شو چې دا ستا امت دی. یوه لویه ډله وه خو د موسی علیه السلام خو یو کناره هم ډکه د انسانانو نه بله هم ډکه ده چار چاپېره چې نظر ځلومه نو ټول ایریا ټول ځای دا د انسانانو نه ډک دی. نو ما ته عرض وکړی شه چې دا ستا امت دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د دغه زما د امت نه به 80,000 کسان بغیر حساب کتاب جنت ته داخل شي. بغیر حساب کتاب 70,000 کسان داخل شي. او بیا بل حدیث کې راځي چې د هر کس سره به بیا 70,000 بل حدیث کې د هر یو کس سره 70,000. نو صحابه چې دا واورېدل، صحابه کرامو چې خبره واورېده نو لاړه ځان لري او چا یو څه وی چا بل څه باسې شروع کړه چې جنت ته به کوم خلک داخلېږي کوم به نه داخلېږي هغه به موږ به یو که نه به. نبي علیه الصلاة والسلام چې دا واورېدل نو صحابه کرام مجلس ته راغلل او نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا هغه خلک دي چې کوم خلک بدفالي نه نیسي
دا بغیر حسابه کتابه چې جنت ته داخليږي دا هغه خلک دي چې بدفعلي نه نیسي. نبی علیہ السلام یو دا فرمایي. او دیم دا ولا یسترقون، دی دغه چاړ او کوم او دم د بغیر د ضرورت نه کوي. او دریم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي ولا یقطعون، دی داغ نه لګي. عربو به یو داغ لګي چې دې سره بیماری ختمېږي بغیر د ضرورت نه. یو خدا سي انسان بیمار وي ډاکټر حکیم وسو چې سو لګو داغ د اور هغه داغ لګي چې دې سره وستا بدن ختمېږي، نو بیا صحیح دی. هغه به بغیر د ضرورت نه داونه لګو. رسول الله مبارک دا فرمایي چې دا بغیر حساب کتاب کوم خلق جنت ته داخليږي 70000 دا هغه خلق دي چې لا یسترقون، دی جاړو کوم کوي بغیر د ضرورت نه چې دا دم دی ولا دا. او دیم نمبر ولا یتطیرون، بدفعلي نه نيسي. په دغه موقع چې نبی رسول الله والسلام کو فرمایي وي 70000 کسان په بغیر حساب کتاب جنت ته داخليږي. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی حضرت زما د پاره دعا وکړه چې الله تعالی مالا دې کتاب وکړي. بل صحابي راغله رسول الله مبارک وته قد سبق کا ستانه سبقت چا ځوان دیواله د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سو د دې حدیث مخکې ما تفسیر کړه مو یې شګم چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کوم ټیم کې نبی رسول الله والسلام ته قدرت د دغه ټیم د دعا د قبولیت وو دا دعا قبول شوه. او دا بل صحابي چې ودرېد نو هغه ټیم د دعا د قبولیت نو لږ فرق او د یو صحابي ودرېدل د دعا د قبولیت او بل صحابي نو ځکه نبی رسول الله والسلام هغه